القرآن قلبك أنقى للقرآن عاطفة ترقى بالقرآن سعدك أبقى والقرآن زاد الأتقى خپل امت توي و خيركم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کی بهترین خلق پتاسو کی الله ته ډیر نږدې خلق پتاسو کی الله ته ډیر خو خلق پتاسو کی پیغمبر ته ډیر خو خلق او پتاسو کی ډیر درانه او ډیر عزتمن او ډیر شریف خلق څوک دي هغه خلک دي چې من تعلم القرآن وعلمه څوک چې قرآن یادوي څوک چې کوي قرآن یادوي څوک چې مدرسې ته راځي څوک چې د الله کتاب ته کینی څوک سپاره راخلي او د قاری صاحب نه ټکي یادوي الله پیغمبر فرمایي په تاسو کې بهترین خلک هم دغه دي په تاسو کې بهترین ماشومان هم دغه دي په تاسو کې بهترین هغه انسانان هم دغه خلک چې قرآن یادوي وعلمه بل ته څه کوي به قرآن څه کوي خیر بل ته قرآن څه کوي خیر نو په ټول انسانانو کې درانه خلق د الله په نسبت دي او قدرمن خلق هغه څوک دي هغه څوک چې قرآن څخه یادوي تاسو ځان دې څه وړو کې موږ ګورې چې موږ دې واړه خلک یو موږ دې څه کپڑے خراب دي او موږ دې څه واړې زموږ عمرونه کم دي نه تاسو ډیر بهتري خلک یاستئ الله په ذات نه قسم چې ور تاسو ډیر غټ کار کوئ کم څومره چې مدرسې دي څومره چې حافظان د قرآن دي څومره چې علما د الله د کتاب دي او دوی استادان کوي او څومره چې شاګردان په مدارسو کې په مدرسو کې درسونه وایي او څومره چې دا شان د مدرسې دا به طالبانو باندې خوري دي هم دغه کار عجیبه کار دی دغه کار بهترین کار دی هم دغه کار الله تعالی ته د الله تعالی زیات خوښ دی خسته ګلانو دا هغه کتاب دی چې الله تعالی دې بارک وي الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه دا دې کتاب د الله تعالی فرمایي ګور دې کې شک نشتا شک په دې کې نشته چې دا چا د خوانه دی دا د الله د خوانه دی شک دې کې نشتا چې دا چا مون تر لګلې دی دا الله مون تر لګلې په چا را لګلې دی په چا را لګلې نبی صلی الله علیه وسلم باندې په چا باندې او په کوم ځای کې مکه کې را لګلې کوم ځای کې اول نزول مکه کې کړو الله تعالی ډیر عزتمن ذات دی الله چې کوم کلام دی کوم خبرې دي کوم کتاب مون تر لګلې هغه ډیر عزتمن دی چاته چې ور کړی دی هغه نبی صلی الله علیه وسلم دغه پیغمبرانو امام ګرځیدل دي کم ملک او ملائکه چې دا راوړل دي هغه د ټول ملائکو هغه قومندان دی د ټول ملائکو مشر دی په ټول ملائکه کې الله تعالی عزت هغه ته ور کړی دی په کوم ځمکه چې بچیا دا کتاب راغلی دی مکه او مدینه هغه ځمکه ته الله تعالی په ټول ځمکو باندې بهترواله ور کړی دی نو کوم انسانان چې دا عزت کوي د کوم انسانانو په جبه چې دا جاری کیږي د کوم انسانانو ولونه طاقت کیږي او کوم انسانان په دې باندې عمل کوي او په کوم ځمکه باندې دارستل کیږي هغه ځمکه بهترین ځمکه دي هغه خلک بهترین خلک دي هغه ماشومان بهترین ماشومان دي په کوم کور خاندان فامیل د کوم مور او پلار په دا شان د بچو کې چې دا قران کریم دا شان د څوک مولي هغه بچي بهترین خلک دي کوم مور او پلار چې قران ته ماشوم کې نه دا مور او پلار بهترین خلک دي دا مور او پلار بچتم رب العالمین نه خرابوي د مور او پلار ته الله عزت ورکړي دغه ماشومان ته الله عزت ورکړي تاسو نن واړې استئ او سبب ان شاء الله غټ استئ کنه تاسو نن بچی استئ سبب د خیر پلاران استئ او دا زمون خبره به تاسو ان شاء الله یادېږي چې اورځ یو قاری صاحب یو ورځ زمون استادو هغه مونږ ته دا خبره کول چې قران یاد کړي قران یاد کړي او به خپل تجربه کوا به خپل امتحان اخله په ژوند کې چې څومره د قران والا استادان دي داغه عزت وګوره چې څومره هغه خلک چې د قران نه لري دي د قران سره تعلق نشته د قران سره ژوندۍ نشته ده د قران له وخت ور کوي داغه خلکو پریشانې نه وګوره داغه خلکو د جون پیسې به مسري گاڑی به مسري روزګار به ني د ما او تانه بډیر ستورو قابلو کې ګرځي خو جون دی وګوره الله مې د قسم تاسو چې جون کې سکون نشته په جون کې آرام نشته په جون کې خپلا نشته مایده مې خراب ده خوراک مې نه کیږي خوب مې پټم نه ده بچی مې بدفلق دي بچی مې خبره نه مانی د روبو حساب به نه کیږي زمو کې حساب به نه کیږي د بنگلو حساب به نه کیږي خدای الله په ذات مې د قسم ته پوښتنه کې جون کې به سکون نه الله قرآن کې فرمایي الذين امنوا
هغه کسان چې ایمان راوړي دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله او هغه کسان چې د الله تعالی په ذکر او په قرآن باندې دا ورونه مطمئن دي الا بذكر الله تطمئن القلوب الله قرآن کې وایي متوجي شي دا خبره ذهن ته کته کوي دا خبره دماغ ته کته کوي دا خبره ډیره مهمه ده الله تعالی فرمایي الا بذكر الله تطمئن القلوب الله په ډیر هغه خسته انداز موږ تاسو ته وایي په تاکید سره وایي چې ګوره کو د ذهن د دلونو اطمینان غواړي دلونو خوشحالي غواړي دلونو سکون غواړي وردا په قران کې پروت الله تعالی فرمایي دلونو سکون دا په څه کې پروت دی په قران کې پروت دی دنیا او د آخرت خوشحالي څه کې پروت ده دا قران کې پروت ده بچیانو دا کتاب دی چې همیشه موږ تاسو دا ورڅ ورته انسانان پیدا شوي دي او دا پیغمبران لګل شوي دي هر پیغمبر خپل امت ته دا ویره ورکړی دا چې ګوره ور را روان دی حساب کتاب را روان دی دا الله ور ډیر سخت دی دا الله ور دې ور د ګوره هغه په سکندونو نه د سکندونو په کومه موده کې دغه شانته د جهنمی پوسټ کې هغه به دغه شانته سل پیری هغه څه ولې کیږي هغه ته ودانې کیږي هغه دې ور دغه ته انسان هغه ټینګېدل نشي هغه خوشاله هغه انسانانو ګډې دي بچانو هغه ور دې ور د الله پیغمبر فرمای لو ان هذا القران جعل في ايهاب کچه دا قران کریم په یو سرمن کې واچول شي یو سرمن کې څوک واچي او ثم القي في النار به دا سرمن ناوالي او دا جهنم ورته گزار کی محترقا دغه سرمن دا بر جهنم ور با الله دې چې دغه سرمن به ونسوځي دغه څه سرمن دا ګوره انسان د الله دې قدر ورکړي د کوم انسان په سینه کې چې قرآني د کوم انسان تعلق چې د قرآن چره په کوم جبه چې قرآن لوستل کیږي په کوم وګړو چې قرآن اوریدل کیږي په کوم سترګې چې قرآن ته کتل کیږي بچیا دغه سترګې بل چرته په ور باندې ونسوځي دغه بدن دغه جوسا دغه وخي دا بچرته الله تعالی په ور باندې ونسوځي الله دې موږ تاسو د ور نه بچ کی مهمه ذریعہ جنت ته داخله دلو دا ګوره قرآن دی مهمه ذریعہ د جهنم نه بچاو دا ګوره قرآن دی الله نبی سلام فرمایي اے مؤمنانو مسلمانانو دا قرآن چې ګوره دا هغه شافع مشفع دا دې یو کتاب دی چې دا الله لراضي ورځ په قیامت به سرګردان او راضي ارسله په خلو کې ډوبي ګرمایش به حتی رسیدلې پلار به بچی نه تختی او بچي به د پلار نه تختی قرآن به راضي کدا تا ویلې دې ته وخت ور کړی دې ته جون ور کړی دا تا د جون مقصد ګرځولې دا قرآن به راضي الله ته وی چې الله دې پلان کې سره زلستلما یا الله دې زویرما یا الله دې ما من عمل کړی دې دې استاد واو ته دې کتلې دې ګرمۍ ته دې کتلې دې یخنۍ ته دې کتلې او الله دې زلستلما زه دې عالم نبی اسلام فرمای شافع سفارش بدل کې الله له ورځي ستاسو ته سفارش کوي د کټانه تاثیر کې سکونی دي معمولی کیس در باندې راشي یو خان ته ټلیفون کې او بل خان ته ټلیفون کې الګ څوک به چې دا ټانی والا سره تعلق ساتي ها سفارشي نه ګوري چاله کې چیز دې ټانی نه بچما د جیل نه بچما عدالت ته سفارش ګوري دا قرآن به ورځ په قیامت راځي هیڅوک به تاسو سفارش شي کولای نه پلار نه مور نه بل څوک نه د کلی خان نه ملک نه مالدار هیڅوک به تاسو بارش کوله دا قرآن به الله ته یا الله دا سره بچ کا یا الله دا سره اخلاص کا دې زوالم ګناګار به ارتبه دا قرآن به تاسو سفارش کوي بس به شو مشفع سفارش به بالکل قبول سفارش به الله من یو دا پلاکه اخلاص کو وماحل مصدق نبی اسلام فرمای و دا قرآن هغه کتاب دی الله سره بس تاسو سره پاره سره بچاو د پاره الله سره مباحثه کوي الله ته خبرې کوي او خبرې بول الله مني خبر بول الله څه کوي خبر بول الله مني بالکل الله کدا سره بچ کوي دا سره څه ته بودي دا سره جنت له بودي قرآن لوستل د قرآن استاد دی د قرآن شاګرد دی د قرآن د پاره مهنت کړی دی قرآن یاد کړی دی لږه قرآن دی په جبه قرآن جاری دا سره بچ کوي نبی اسلام فرمای من جعله امامه قاده الى الجنه چاچی دا قرآن کریم مخه ته وګرځو عمل به کو یادوي بل ته خودو مدرسې آبادولي بچي مدرسو ته لګل د مدرسې کوشش کو د مدرسو تایید کو د علماء تایید کو د حافظانو تایید کو او دا شانته د قرآن سره ژوندۍ او ژوندو قاده الى الجنه داري بچته دي جنت ته دي ومن جعله خلف ساقه الى النار الله د پیغمبر رښتینی خبره ده چا چې رسته گزار کو چا چې شاده پرې خو دو یاره دنیا ده کبال ده پیسې دي کاروبار ده خېټم څه غواړي او بچی ډیر دي او قرضداري ډیره ده کاروبار خراب ده شاده ورده پیسې دي مخکې کې دنیا دې مخکې کې او خېټه دې مخکې کې بچی دې مخکې کې خزه دا پلانګې ده نبی اسلام په ساقه الى النار دا سره بچرته دي دا به جهنم ورته دي بچانو الله دې موږ تاسو دا غینه وساتي الله دې موږ تاسو امان دا غینه راکړي
دا شان شیخ عبد الله الجبیرین وی کلام الله د الله خبره چا خبره د الله خبره قران د الله خبره بچا کلام الله كله نور وكله شفاء وكله حكمه وكله بيان و د الله کتاب ټول د الله کتاب چې دی الکه متوجه شي د الله کتاب ټول چې دی ودا رڼا ده څه ده رڼا وکله هدا او ټول هدایت ته دا ټول هدایت ته او دا ټول د حکمت خبرې دي دا ټول د دانشمندۍ خبرې دا ټول بچا د پوهې خبرې دي دا به کې عقل لولي دا عقل مند خبرې دي کوم خلکو چې دا یادي دا خلکو خبرو کې الله قدر پیدا کوي دا خلکو خبرو کې الله تاثیر پیدا کوي دا خلکو په بدن کې الله وزن پیدا کوي اچھا ته رب العالمین غوي دا علماء تاسو وګورئ کله پاکستان دي کله ولود سعودي دي کله افغانستان دي کله بل ځای دي دا تاسو هم لیدلې دي خوږی خیسته خبرې وکړي قران چې کوي تاسو اساس سره ملي شیخ ابو حسان دا څنګه زموږ استاد علماء شیخ امین الله تاسو وګورئ زموږ خپلوان خو دي خو دین په سر باندې زموږ سره محبت ته دا الله دین خلکو ته بیانې قران خلکو ته بیانې او خلکو ته اچاري دنه مې دعاګانې وته کوي دا شان د بچیانو کو تاسو نن وارثتئ ثواب د خیره غټهستئ حافظان د قران د ځان جوړ کړي د قران خادمان د ځان جوړ کړي مور خپل ته پکار دا نبی اسلام فرمایي دا مات الانسان وقطع عمله دا نبی اسلام فرمایي وکړه چې انسان وفات شي مردا حق دی هر انسان ته به امر راځي وکړه چې انسان وفات شي ټول تعلق کټ شي ټول تعلق دا پیسې دا گاډي دا موټرې دا بنگلې دا نوکران دا خزي دا بچي ټول ته پاتې کیږي الا من ثلاث درې شي د انسان ته ورکې فائدہ ورکې اول صدقه جاریه په جون کې د الله د پاره په اخلاص سره پاک مال اخیستل صدقه کړی دی جمعه دې جوړ کړی دی لارې به جوړ کړی دا هغه چې څو خلک دې فائدہ اخلي هغه اجر باغې تر رسیږي دیم علم ينتفع به هغه علم چې فائدې باغې سره اخیستل علم کړی خلکو ته خو درې دی علم کړی عمل به کړی دی علم کړی جمعه دې بابت کړی دی علم کړی مدرسې کې استادي کوي علم کړی د خلکو د مسلمانانو د بچیانو غم کوي چې خلکو ته علم ورسوما خلکو ته بیان دی کوم دغه عالم ته دا فائدہ ورکړي الله متوسط پیرا کی دریم بچي ولد صالح يدعو له هغه ماشوم هغه بچي چې مور خپلار نیکامل پرې کړي مور خپلار ته صحیح لار خو درې قرآن ته کې نه ولې مدرسې ته راوسته دي جمعه لار ته خو درې د بدو نه منع کړی دی حرام نه منع کړی دی حرام ولې دي ګټلې حلال یې ورکړي دا بچي صالح شوی دی دا بچي نیک شوی دی دا بچي د قرآن قاری دی دا بچي د قرآن عالم دی دا د دین خدمت کوي امور خپل وفات شي او دا بچي مور خپل ته دعا کوي یا الله زما مور خپل معاف کا یا الله زما مور خپل وبخا نو کوم بچي د صرف پیسې سره دی او خپل په دې کې عمره کې تاسو غوند ګلاني تاسو غوند واړه وای خپل ته کباړ لگا خپل ته پلان کې کوا خپل ته خېټه دا خپل ته دغه شانته اونټل کې کار کوا مال به پیسې ګټي مال به داته والله کدا بچي ته به سبا دعا وکي دا بچي بچرته به ته دعا ولکي دا بچي مونږ نه پیژني دې بچي ته الله حق نه خودله کدا الله حق ته وخه د مور خپل حق به مو پیژني کدا الله لار ته وخه د مخلوق حق به مو پیژني نو تاسو د خپل بچي ته دا شاده جمعه نه خودله نو خودله چې بچي نه کامل شو خسته ګلان چې اولادونه نه کامل شو لاران ته مونږ دا وو خپل بچو ته دین یاد کړي خپل بچي دین ته کې نه وای خپل بچي قران ته کې نه وای خپل بچي په مدرسو کې داخل کړي دنیا هم ضرورت ته هغه هم کو دنیوي تعلیم به کوا خو د قران د مدرسې نه ملي رکوا د قران د ذکر نه ملي رکوا خیسه ما حول الله مونږ تاسو را کړی دي د سحر نه سکولونه د سحر نه مدرسې د ماسهین نه مدرسې د ماسهین نه درسونه په داسې ما حول کې الله تعالی مونږ تاسو پیدا کړی پنځه ټیم الحمدلله مونږ تاسو زارونه کیږي پنځه وخت الحمدلله کور بکور کوڅه په کوڅه باندې الحمدلله جمعتون دي بچیانو مدرسو کې ځاونه داخل کړي د دې کبار شوق رک کړي د دنیا دا شوق رک کړي دا دنیا کېږي والله دا دنیا کېږي ډېر به وګټي استاد دا جون چې کوم وخت دی دا استاد چې کوم د زده کړې دا استاد چې کوم دا شاده دی یادول وخت دی او دماغ دې پرشتي ماشاءالله قسمه مې ریکارډ دی قران نه ډکر قران چې ډکو به اند کې یادوا باغی باندې کوم خبرې د استاد نواز باغی باندې عمل کوا خسته جون بل الله تعالی تاسو درکې خسته ژوندۍ بل الله تعالی تاسو درکې تاسو به الله تعالی مقرب خلق وګرځي تاسو به الله تعالی ته نږدې خلک تاسو وګرځي او بچي الله مګه کچرتا دغه شان د قران نه لري وي او د کباړو سوچوم کو او د نو فارم سوچو کو جامع بده ګندې دماغ بده ګندې الله سره به تعلق ني جمعه نه بده توري به بده ابلیس سره تعلق او شیطان سره به تعلق تاسو دا وعده کوئ چې جمعه دي کنه تاسو بچي وي
قران به وای کنه راځي خو به نه کوي ها راځي باندې کوي الله سره وعده وکړي بچي ټول مدرسې له راځي نور ماشومان چې کوم زموږ اساس ماحول کې ګرځي او هغه درسونه نه هغه ته ویل قران دې راځه دومره خسته خون کوي دومره خسته مزه کوي نبی اسلام فرمایي وفضل كلام الله فضل كلام الله وې د الله تعالی د کلام د شي قدر دی د مخلوق د کلام نه د شي قدر دی لکه د الله تعالی چې په دغه شاته د مخلوق باندې دی د الله کلام د مخلوق په کلام باندې دومره عزت مند دی لکه الله چې په مخلوق باندې عزت مند دی بچانو دا د الله خبرې دي ان شاء الله دا به یادو موږ تاسو دا به موږ تاسو نور تم رسو کما شومانه چې درس نه وي هغه ته هم ترغیب ورکو کنه یو کس بلغه شانته وزار سره د مدرسې ته راولي نوري مدرسې چې تاسو وجه یو کس راغی هغه دیندار جو قرآن ویرا هغه راځي چې داږي یو بستام کیږي بچانو څه ده کنه د پیسو شوق مکوي د دنیا شوق مکوي ان شاء الله ګټنګ ده یو لاس کاله تکاله خواري ده به باندې ژوند اخرت دنیا او اخرت به ډیر عزت مند دي هر سره به دعا کوي اخلاق به اخلاقي ژوند به ژوند دي اخرت به اخرتي مفتک الذي کې به دخل دعاګانې کوي سید ان شاء الله کنه غلط کارونه باندې کوي چې استاد نو راغي خبره به کوي معنی سلامونه به کوي عام کې سلامونه کوي لاره کې سلام بچا کله کور ته کله جمعه ته راتلی بلاره کې راوړی سلام عام کوي کنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ کور ته لاره ډایرکټ بکس مو گزارا وا پران یو ځای کې دی مو ته کندل شروع کې ډوړې څه شو نه چلاله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هغه نه بعد به نور خبرې کوي ان شاء الله مشرانو بلاره کې مخ کې نه ان شاء الله کنه چې څنګه هر وخت کې اذان کېدو دا جمعه ته بل جمعه راځي بچی ته سره ځان نه سوي جمعه ته بدان نه سوي او کله چې موږ کې د بچ خپل اسکار د قاری صاحب کولی کنه هغه اسکار به دغه نه بس خسته دعاګانې ټول مسلمانانو ته مریضانو ته ځان ته دعا کوي مور پلار ته دعا کوي ساده نم څه کوي دعا به کوي سید ان شاء الله او پر د تاسو مرسي چې کم ټیم دی ا ټیم نو رسته کېږي مخ کېږي مو اته باندې مله ډوي زما د ترور د لور هغه نمسي و داغه واده اورګه ستا د ترور د لور نمسي ستا کېږي په دا خبره زما د پرب قسم چې بخپله دا شان زموږ خپلوانو مړو او دا شان موږ دا شان تله موږ خپل مدرسې ده یعنی مدرسې موږ خپل دلو مور خپل بکور کې نه اشاره ولو خبره باندې پوهیږي کنه چې یو ورځ د غیر حاضر وکړه کنه یو مېشتا کې سستی پیدا شو دوه چې دوه کې دوه مېشي سستی پیدا پنځه ورځې چې وکړي د ګرځي په بغل مدرسې نه توړ دی به درس مته نه یادېږي او دا شان د دماغ شان د کار نه کوي څومره چې راځي هغه نو وتا ته خیسه درس کېږي هغه نو به یادېږي نو بالله من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر عاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 هم په ژبه ښه روان دی هم په زړه لري اثر هم ښکاره لري خبرې هم اسرار پکې مزمر په هر توري کې نغښتي څو مفهومه سر په سر دا د لوی الله کلام دی وسیع نه لري بشر په هر توري کې نغښتي څو مفهومه سر په سر دا د لوی الله کلام دی وسیع نه لري بشر دا د لوی الله کلام دی وسیع نه لري بشر د حکمت او بلاغت په تربیه لای د قرآن برکت کړ حاصل چا چې منلی د قرآن د حکمت او بلاغت په تربیه لای د قرآن برکت کړ حاصل چا چې منلی د قرآن څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 چې لارښود د هرې چارې د عرب هم د عجم چا ساتلی په سینو کې چا لیکلی په قلم چې لارښود د هرې چارې د عرب هم د عجم چا ساتلی په سینو کې چا لیکلی په قلم کای پټ متشابه دی کای حکم د محکم تر قیامت به چلیږي له هر عصر سره سم کای پټ متشابه دی کای حکم د محکم تر قیامت به چلیږي له هر عصر سره سم تر قیامت به چلیږي له هر عصر سره سم